امام علي رحمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو وړاندیز کړی. دا چې په اړه طالبانو څه ویلي بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه جنوري 10 د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونو غونډه کې د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی. د تصنیم خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلي رحمان د روسیې له ولسمشر پوتین سره د تاجکستان او افغانستان د ګډې پولې د امنیت په اړه غږېدلی. د تاجکستان ولسمشر غونډې ته وایي چې دغه هیواد د استخباراتو له مخې په ټوله کې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر 40 زیات د ترهګرو کمپونه او د روزنې مرکزونه موجود دي چې د 14,000 ډېر وسلوال پکې شته. تاجکستان د افغانستان سره څه د پاسه 1350 کیلومتره پوله لري او وار یې په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو په تړاو خپله اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي رحمان زیاته کړه چې د تاجکستان او افغانستان پر پوله وضعیت ورځ تر بلې ترنګلی کېږي. نوموړي ویل چې تېره اونۍ پولې ته څیرمه لږ تر لږه 11 طالبان وژل سوي او 18 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې وروستیو کې له افغانستان سیمې ته د افراطي اسلام پاله د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې هغوی ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښوي، خو د افغانستان شمالي ګاونډیان په دې هیواد کې د میشتو اسلام پالو د بریدونو په اړه اندېښنه لري. په ورته وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ویډیويي کنفرانس له لارې په قزاقستان کې وروستیو ناکراریو ته په اشارې سره ویلي چې روسیه به هیڅکله په سیمه کې د انقلاب اجازه ورنه کړي. افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته روسي پوځیان د افغانستان سره پر پوله د تاجکستان او ازبکستان د ځواکونو سره څو ځلې پوځي تمرینونه کړي دي. دې وروستیو کې قزاقستان ته روسي پوځیان استولي دي. دا لومړی ځل دی چې دغه پوځي ائتلاف شاوخوا 2500 سرتیري د یوه غړي هیواد د داخلي امنیت د ساتلو لپاره استول کیږي. د دغو ځواکونو دنده دا ده چې دغه هیواد د مهمو مرکزونو ساتنه وکړي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو مخته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.